خپل قدرمن او محترم مشر د پښتو ژبې د صاحب طرز اسلوب شاعر محترم مطیع الله قریشي صاحب ته ستاسو په تو درکلي کې بلنه ورکوم چې هغوی راشي او خپل تاثرات مشرف کړي. ګرانو محترمو دوستانو، ما کې یو غټه کمزوري ده چې ماته د خبرو کولو چل نه راځي. لیکلو چل خو راځي، لیکل کولی شم خو خبرې نه شم کولی. او د دې اظهار ما یو شعر کې کړی دی چې قریشي ګرانه ده چې یار ستا په مطلب ورسي. قریشي ګرانه ده چې یار ستا په مطلب ورسي، ته حال په سترګو وایه یار غواړي اظهار په ژبه. ما په دې شعرونو کې هم چې دا د ګل ټکي مې کړی که نه، دا مې ځکه کړی دی چې زړه کې ویرېږم هسې نه خاطر یې دروند شي چېرې، زړه کې ویرېږم هسې نه خاطر یې دروند شي چېرې، کیسې کوم ځکه د ګل سره د ګل په ژبه. قریشي ګرانه ده چې یار ستا په مطلب ورسي، ته حال په سترګو وایه یار غواړي اظهار په ژبه. ته حال په سترګو وایه یار غواړي اظهار په ژبه، زړه کې ویرېږم هسې نه خاطر یې دروند شي چېرې، کیسې کوم ځکه د ګل سره د ګل په ژبه. زما د غزل په باره کې، زما د شخصیت په باره کې ډېرې خبرې وشولې. زه د ټولو دوستانو مننه کوم، زه د کومې مننه کوم. ډېرې خبرې به داسې چې ما کې د هغه خصوصیت نه وي، څه مبالغه مې پکې، خو بیا هم د دوستانو دا عقیدت دی چې ما سره دا د خپل عقیدت اظهار وکړو. زه د ټولو مننه کوم، ټولو شکریه ادا کوم. او بقیې خبرې خو زما په غزلو باندې هم وشوې، پارټي باندې وشوې. او که تاسو وایي زه به یو غزل واورم نه دا غزل دی چې اوس خو آزاد دی، اوس خو آزاد دی کمې ښکلي خاورې نولي په سر، اوس خو آزاد دی کمې ښکلي خاورې نولي په سر، دا هغه ښکلي دي چې ما وخېجولي په سر. اوس خو آزاد دی کمې ښکلي خاورې نولي په سر، دا هغه ښکلي دي چې ما وخېجولي په سر. او دلته به څنګه څوک د چانه پناه مومي د سر، دلته به څنګه څوک د چانه پناه مومي د سر، دلته د ویرې نه هر چا د لاس نیولي په سر. او نن هم هغه ښکلي لګیا دي په ما سر ګرځوي، نن هم هغه ښکلي لګیا دي په ما سر ګرځوي، هغه چې ما تل په مینه ګرځولي په سر. او څوک چې زما دپاره یو رقیب رټلی نه شي، څوک چې زما دپاره یو رقیب رټلی نه شي، اخلم د ټول کلي به دي د هغه ښکلي په سر. او څوک چې زما دپاره یو رقیب رټلی نه شي، اخلم د ټول کلي به دي د هغه ښکلي په سر. او یہ مې له درده بې خبر څه به یې وکړی احساس، یہ مې له درده بې خبر څه به یې وکړی احساس، هغه چې تا دي اورېدلي ما زغملي په سر. او که سر دې ښکته کړو نو پوه شه چې د سټ ماتوي، که سر دې ښکته کړو نو پوه شه چې د سټ ماتوي، که سر دې پورته کړو خبر شه سم دې ولي په سر. که سر دې ښکته کړو نو پوه شه چې د سټ ماتوي، که سر دې پورته کړو نو سم شه سم دې ولي په سر. ځکه حالات هم اوس زما په پښو کې سر غوړوي، ځکه حالات هم اوس زما په پښو کې سر غوړوي، ما د حالاتو ګزارونه دي خوړوي په سر. او زار ستا دې ورکړې چې دې راکړل غمونه پرېوان، زار ستا دې ورکړې نه چې دا دې کړل غمونه پرېوان، ما خو غوښتې عنایت درنه دې خلي په سر. او سوچ چې په خپل کلي کې هم نو بس یو کلي هم، سوچ چې په خپل کلي کې هم نو بس یو کلي هم، اوس ته هر کلی شو چې وامې خستل کلی په سر.
سوچ په خپل کلی کې و نو بس یو کلی وم، اوس ته هر کلی شوم چې وامې خستل کلی په سر او ورغړاوزه قریشي له پیښې تېښته نشته، ورغړاوزه قریشي له پیښې تېښته نشته او بدل به نشي کوم حالات چې دي راغلي په سر. زه بیا ستاسو ټولو مننه کوم.